پنځم نقصان مؤمنانو الحرمان من کلام الله عز وجل. هغه څوک چې زناونه کوي الله د قیامت په ورځ داسې خلکو څخه خبرې نه کوي. مؤمنانو د الله خبرې ډېرې قیمتي دي د مؤمن دپاره، او دا به څومره خوږي. تاسو وګورئ هغه خبرې چې نازل شوي دي 1400 کاله مخکې او په یو کتاب کې لیکل شوي دي او د یو مخلوق د ژبې نه کله موږ اورو، نو سړي ته څومره لذت او خوند او مزه ورکوي، د وجود کې څومره اثر پیدا کوي. بیا چې یو سړی مخامخ خپله د رب العزت څخه خبرې کوي، یو سړی د دغې خبرو نه محرومه شي. د هغه چا د پته لګي چې د الله سره محبت او مؤمني، چې دنیا کې څوک د چا سره محبت لري او د دغې محبوب د خبرو نه محرومه شي، د دغې انسان حالت او کیفیت څنګه وي. دا سخته خبره ده، ځکه الله رب العزت د ځانانو خلکو سره خبرې نه کوي. شپږم نقصان په دې حدیث کې بل ذکر دی، الحرمان من رحمت الله. د الله د رحمت نه دا سړی محرومیږي. اووم نقصان په دې حدیث کې بل ذکر دی چې الحرمان من التزکیه. دغه انسان هیڅکله په عمر کې نه کامیابیږي، ځکه کامیاب خلک څوک دي؟ الله قرآن کې وایي قد افلح من تزکا. هغه څوک کامیاب دی چې ځان پاک کړي. هغه څوک چې زناونه کوي الله داسې خلک کامیابی او فلاح ته نه ورکوي، مغفرت او بخښنه ورته نه کوي. او اتم نقصان پکې ذکر دی چې عذاب علیم به الله رب العزت ورکوي داسې انسانانو. د حدیث د ابو هریره رضی الله تعالی عنه کې راځي باسناد صحیح، رسول الله فرمایي ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه. درې قسمه خلک دي چې د قیامت په ورځ الله سره خبرې نه کوي. او دویم دا دی چې ولا ينظر الیهم، او دې ته ګوریم نه. او بل دا دی چې ولا یزکیهم، الله پاکیم نه. ولهم عذاب علیم، د دې دپاره به درناک عذاب وي. اولنی کس چې رسول الله ښودلی دی شیخ زانی، هغه څوک چې محسن دی، واده ولري او ډېر عمر لري، ضرورت هم نشته او دا بیا هم د زناونو پسې ګرځي. او په دغه حدیث کې بچا کذاب ذکر دی. او دارنګې هغه څوک چې غریب دی او د غربت سره متکبره دی، د داسې خلکو څخه قیامت په ورځ الله خبرې نه کوي. الله عزت پې رحمت نه کوي او الله رب العزت ورته ګوري نه په نظر د رحمت باندې. او داسې خلکو ته به الله عذاب علیم ورکړي، درناک عذاب ورکړي. مؤمنانو د دنیا لږ لذتونه چې د دغه لذت شیطان انسان دماغ او عقل باندې پرده راولي، وروسته د هغې نه خفګان او د قیامت په ورځ عذابونه. سړی ولې دې تاوان ته ځان ورکړي، دې تباهي ته ځان ورکړي او دې هلاکت ته ځان ورکړي؟